بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د علی قدر امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله تلین هم په دې مناسبت مو غوښتل چې پرون او بله ورځ لایف وکړو. متاسفانه د ځینو ستونزو له امله مو ونه شو کولی چې په هغه هشټاګ کې له خپلو ملګرو سره اشتراک وکړو. په یوه یادونه کوو چې ای کاش چې یو ورته علی قدر امیر المؤمنین ملا محمد عمر رحمه الله له قبره سر راپورته کړی وای. هغه امریکا چې د پای د لیست د پای خبرې کولې نن د لیست په پای کې لیدلی وای. هغه امریکا چې د ماتې پیشبیني کړې وه نن مات لیدلی وای. نن د سکاټ میلر خبرې د ده په مخ کې شوې وای چې وای موږ له افغانستان نه ځو. ای کاش ثالث عمره ته ژوندی وای د امریکایي لښکرو ماتې دې لیدلی وای. هغه نړۍ چې تا یې د ماتې پیشبیني کړې وای نن د مات او رسوا لیدلی وای. ثالث عمره کاش د یو وار له قبره سر راپورته کړی وای. هغه څوک چې ستا په غېږه کې روزل شوي وو، تا درس ورکړی وو، تا الهام ورکړی وو، تا جرأت ورکړی وو چې له نړۍ سره له امریکا سره جګړه ناشونې نه ده او موږ خپل مسؤلیت ادا کوو ولو که هغه په یو لیز د افغانستان کې وي. موږ مسؤل د دې چې جهاد وکړو. نن ستا بچیو، ستا په غېږ کې روزل شویو اتلانو، ستا په غېږ کې باجرأته قمندانانو د نړۍ امپراتوري ماته کړله. ستا هغه خوب یې رښتیا که چې د نړۍ په باب دې لیدلی و. ستا هغه خبرې ټولې رښتیا شولې چې تا ویل امریکا به د لیست پای ته راځي. نن د لیست له پای نه هم غورځېدونکی ده. امریکا په افغانستان کې ماتې خوړلې. ای ثالث عمره ته رښتینی عمر وې، ته رښتینی امیر المؤمنین وې، ته یو رښتینی افغان وې او ته رښتیا هم د دې ملت د دفاع په خاطر د مټې رانغاښتې وې. قرباني دې ورکړه، مسافري دې وکړه له بچیو نه د بیلتونو او په همغه بیلتون کې د خپل روح رب العزال ته وسپاره. ملګرو تاسو لایف خپرونه شیر کوئ. په دغه باره کې به هم انشاءالله څه خبرې قاري صاحب نه واورو، د سکاټ میلر په باره کې به هم واورو او د ثالث عمر په باره کې چې کوم کتاب لیکل شوی ده. ټول ورونو نه، ټول افغانانو هیوادوالو نه مو هیله دا ده چې دغه کتاب ترلاسه کړي. په دغه کتاب کې ډېر جالب معلومات دي د علی قدر امیر المؤمنین په باره کې. هغه خلک چې موږ نه د امیر المؤمنین د پلار پوښتنه کوله هغه یې ورک باله، نن ورته وایو دا کتاب مطالعه که. هغه خلک چې امیر المؤمنین تش نوم باله هغوی ته وایو اوس دا کتاب مطالعه کوي. اگر که کتاب ډېر وروسته چاپ شو خو په زړه پورې مطالب، جالب معلومات، زړه راښکونکي معلومات لري. ټول افغانانو نه مو هیله دا ده چې د ثالث عمر کتاب ته لاسرسی پیدا کړي او هغه ترلاسه کړي. انشاءالله العزیز په علم کې به مو ډېر زیاتوالی وشي. یقیني چې هغه د وخت امپراتور، یقیني چې هغه ثالث عمر، یقیني چې هغه افغانانو ته د تاریخ داسې باب پرانیزه چې ټول افغانان به په باندې افتخار کوي. زه په دې یقین یم چې هغه خلک چې د ثالث عمر په مقابل کې اسلحه راجګه کړې وه هغوی به هم په دې تاریخ باندې افتخار وکړي. او دا خو په شرط درته وایم چې د هغه بچي خو به لازمي په دغه تاریخ باندې چې ملا عمر باب پرانیسته افتخار کوي. نه دا چې افغانان د ټولې نړۍ د مسلمانانو لپاره د افتخار او د عزم یو مینار. الله پاک دې مغفرت نصیب کړي او هغه څه چې مونږ ته پرېښي دي الله پاک دې مونږ ته افغانانو ته مسلمانانو ته پې د عمل کولو توفیق راکړي. هغه دا چې له چا به ویره نه کوو، جرأت به له لاسه نه ورکوو او په هغه رب به توکل کوو چې هر څه یې په لاس کې دي. په یو ماشي باندې خپل دښمنان وژلی شي. نو په همغه رب متوکل ده او انشاءالله العزیز د ثالث عمر لار به تعقیبوو، په همغه مسیر به ځو، اتفاق، اتحاد او ورورګلوي به ساتو. نو نن د سکاټ میلر خبرې د سکاټ میلر خو که تاسو پیژنئ یا په قندار کې چې یوه حمله پې باندې وشو بیا هغه رازق لغړی یې مخې ته راغی او مخې ته یې ځان ورخطا کړو. نو بیا هغه سکاټ میلر بچ شو ځکه هغه ابودجانه سره همدغومره مرمۍ وې چې د ده په ککرۍ یې ورتشي کړي. خو هغه رازق ورته ځان سپار که مونږ الیزاتر میلر خو ته ښې رازق به یا
میلر بیا بنی ته خو به همدغه افغانستان کې بیا به سره مخامخ کیږو. نو بهتره خبره دا ده چې ته د ګوګشتاک زوی یو طرف ته شه. سکاټ میلر طالبانو ته وایي که چېرته د امریکایي اشغالګرو د وتلو په وخت کې په امریکایانو باندې کومه حمله کیږي قیمت به طالبان پرې کړي. موږ 20 کاله د دې انقلاب قیمت پرې کړی. موږ 20 کاله خپل د ککریو، خپل د ځوانانو، خپل د نختر زلمیو په قربانیو دې پوړ ته رسېدلي چې سکاټ میلر ته نن د مطبوعاتو په مخ کې خپل د ماتې او د انخلا خبرې کوي. موږ دا پور 20 کاله پرې کوو، لګیا یو قرباني ورکوو. نن مو هم داسې دردونکې پیښه یا صحنه چې اورېدلې مو وه، لیدلې مو نه وه، رامخې ته شوله. زموږ د افغانانو په هر کور کې 4 او 5 خو پرېږده ان لاوه کونډې په یو کور کې شتون لري. دغه کونډو خپل سړي له لاسه ورکړي، دغه یتیمانو خپل پلرونه له لاسه ورکړي، هغه بوډا پلاران او سپین سرو خپل بچي له لاسه ورکړي. د افغانستان په دې خونړی انقلاب کې موږ هغه پور پرې کړی ده چې نړۍ به ورته ګوته په غاښ شي. د یو کور نه 2 کونډې، له یو کور نه 2 زلمي، د یو پلار 2 زامن په شهادت رسیږي. آیا ته دا پور نه بولې؟ سکاټ میلر یا د لیونیو په شان خبرې کوي او افغانانو ته د پور پرې کولو خبرې کوي، در حال کې چې موږ همدغه د پور پرې کولو په درشل کې امریکا ماته کړه او امریکا مو د ماتې په درشل درولې ده. دا د افغانانو بېدریغه قرباني او سرښندنې وې. دا له یو کور نه د 4 او 5 ان د 2 ځوانانو قرباني وه چې امریکا ماته شوله. سکاټ میلر ته مات شولې، نن د افغانستان د خپل فوجونو د ایستلو خبرې کوي. وا په ځان د هغه چا چې د امریکایانو ماته نه منله. افسوس په حال د هغه چا چې د امریکا سره جګړه یې لیونتوب بلله. افسوس په حال د هغه کسانو چې له امریکا سره جګړه یې ناشونې بلله. نن همغه خلکو ته وایو چې ساینس او تکنالوژي د طالب په مقابل کې سر کېښوده. مغرور یو سرکښه نړۍ د طالب په پښو کې پرېوتله. نن همغه خلکو ته خبرې کوو چې موږ ته پیغورونه راکول چې افغانان ستن نشي جوړولی. بالکل دا در سره منو چې موږ ښکېلاګرو، اشغالګرو د نړۍ سوپر پاور ملکونو په آرام نه یو پرېښي. موږ 40-45 کاله کېږي چې خپل ملک د ازادۍ جګړه کوو. هو بالکل موږ ستن نه ده جوړ کړی، خو د نړۍ ابر ځواکونه مو مات کړي دي. هو موږ ستن نه ده جوړ کړی، موږ د ټوپک مرمۍ نه دي جوړ کړي، لیکن موږ بشکې جوړې کړي دي. موږ د روسانو امپراتوري ډنګه کړې ده او ورپسې مو 52 هیوادونه نړولي. د امریکا کبر او غرور مو نسکور کړی. دا مو په تش لاس د الله تعالی په نصرت باندې کړي دي. سیکولران هغه څوک چې په ساینس او تکنالوژي باندې عقیده درلودله او طالبان لیونی بلل او دا خبره کوله چې امریکا ماته نه خوري. که ټوله نړۍ یوه قطبي شي، B-52 د هغوی دپاره کافي ده. نن مونږ ګورو هغه B-52 چې په نړۍ باندې حملې کوي، هغه B-52 چې نړۍ ماتوي، هغه B-52 چې ملکونه نابودوي، هغه B-52 چې ټوله نړۍ تېرېدله، نن هماغه B-52 په ټیټو سترګو راځي افغانستان کې خپل د ماتو او ټوک ټوک فوجانو، لیونی فوجانو جسدونه او یا ماتې خوړل عسکر له ځان سره بیایي. دا به د طالبانو لاسته راوړنه وي چې د B-52 په تاریخ کې ورزیاته کړله. هغه تیارې، هغه الوتکې چې امریکا د حملو دپاره جوړ کړي وو، نن هماغه الوتکې له افغانستان نه ماته او رسوا عسکر بیرته وړي. هغوی خپل وسایل بیرته وړي، هغوی په افغانستان کې مات شول. د B-52 نه موږ نه هېرېدونکي یو. موږ له ایټم بم نه نه ډارېږو، موږ د امریکا له نور قوت نه نه ډارېږو، موږ د نړۍ له قوته نه ډارېږو. له B-52 نه د څوک موږ نه ډاروي. دا د امریکا د نظامي ځواکونو په تاریخ کې یو بل باب پرانستل شو چې هغه B-52 چې نړۍ له روب او دبدبې وېرېدله، نن له افغانستان نه مات او شرمېدلي او رسوا صلیبیان بیرته بیایي. دا کلم B-52 دا کار نه و کړی، خو
خو د افغانانو چې د امریکا ټکنالوژي د امریکا حسک او غرور B-52 چې غلامان ډېر پې نازېدل، نن راځي له باګرام، مزار او قندهار نه خپل عسکر اشغالګر بیرته په داسې حالت کې وړي چې طالب لا مجهز، طالب لا قوي، طالب لا ځواکمن، طالب لا پیاوړی شوی ده. طالب مات نه، طالب د نړۍ په مقابل کې لا ځواکمن او پیاوړی شو. هغه که په نظامي ډګر کې و، که په سیاسي ډګر کې او که په مطبوعاتي ډګر کې و، طالب جان لاسته راوړنې لري. طالب جان د نړۍ له ټکنالوژۍ سره لاس او ګریوان، د نړۍ ټکنالوژي، ساینس او د سکس او د ډرګس زامن مات کړل. الحمدلله.